بسم الله الرحمن الرحیم. د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. په زیاته کچه افغان ماشومان چې زده کړو ته اړتیا خو د کورنۍ څنډل سوي اقتصادي وضعیت له امله نسي کولی چې زده کړې وکړي. دا ورځ په داسې حال کې راځي چې په افغانستان کې زیات شمیر ماشومان د خپلو کورنیو د بېوزلۍ او کمزور اقتصاد له امله له زده کړو بې برخې او درانه کارونه کوي. دوی د جون د 12مې نیټې په نوم هیڅ هم نه پیژني. نن به پر همدې بحث کوو. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره نن خبره کې راسره قاري اسماعیل زدران سیاسي شنونکی راسره خپرونه کې میلمه دی. زدران صاحب په خیر راستئ. نن خبرې ته ماشومان لا هم په افغانستان کې بېوزله دي، غریبان دي، شته شتون لري. افغانستان کې په کچرو کې دی لګیا دي، درانه کارونه دی کوي په ښار کې. ولې اسلامي امارت د دې لپاره یو میکانیزم نه جوړوي؟ دې برخې ته ولې پام نه کوي؟ په دغه برخه کې ولې اسلامي امارت پاتې راغلی دی؟ سلامونه تاسو ته، ستاسو تلویزیون لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې ښه به وي. زه وایم چې بلکل هم په افغانستان کې اوس دا ډېره دردونکې خبره ده چې موږ دغه ماشومان ګورو چې لکه تا چې مخکې وویل چې دلته په د کچرا کې ګرځي او هغه شیان راټولوي، بیا د شپې ډوډۍ د نفقې دپاره د کور دپاره هلته کور کې مور ورته په تمه وي، هلته کور کې خور ورته په تمه وي چې دا به اوس لاړ شي را به شي، هغه ځای نه به یو 50 روپۍ 10 روپۍ دی راوړي، په دې باندې به موږ هغه د شپې خوراک وکړو، هغه ډوډۍ که وچې وي که لنده وي دغه وخورو. زه وایم چې دغه ماشومان کې اوس اسلامي امارت ته دا پکار ده چې د دې دپاره یو ښه پلان جوړ کړو، د دې دپاره په یو ښه میکانیزم باندې کار وکړو چې دوی وکولی شي چې اوس وخت دوی د تعلیم دی. ګوره دوی باندې باید اوس د تعلیم وخت راغلی دی، دا اوس سپین کاغذ دی، لکه ماشوم دغه سپین کاغذ دی، په دې باندې چې څه نه مشته کوي هماغه دی، لکه شنه ونه چې د کوم خواته لښته تووي همغه خواته تویږي. زه وایم چې اوس د دوی باندې د تعلیم هغه دی چې طالبانو ته دا پکار ده اسلامي نظام ته چې د دوی مخنیوی وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي په دې برخه کې، او د دوی باندې هغه کارونه چې کوم اوس یې کوي دغه کارونه نه دوی مانع شي، د دې نه وروسته بیا ډېر زیات مشکل جوړېږي، د نه بیا زیات ستونزې جوړېږي او د دوی فامیلي ته ستونزه هم ډېره ده ځکه چې اقتصاد یې هم ضعیف وي او دغه کارونه هم دوی دلته درانه کارونه هم کوي، تعلیم د دوی نه پاتې کېږي. زموږ ټولنه بېسواده کېږي، پاتې کېږي. اوس 10 کاله وروسته 15 کاله وروسته دا خو بیا د ځوانۍ هغه ته رسېږي، ځوانان کېږي، بیا هلته د دوی نه څه شی جوړېږي چې تعلیم ونه کوي، بیا ډېره زیاته ستونزه ډېر زیات مشکل جوړېږي دلته په ټولنه کې په افغانستان کې. که چیرې دغه ماشوم ځوان کېږي حتما د نظام دپاره هم سرخوږی دی یا هم په نشه معتاد کېږي. څه باید وکړي؟ اوس یو لامل دا هم ګڼل کېږي ځینې د دې تر څنګ دا خو په شاکه کارونو اخته دي، په کچرو کې دی ګرځي، ژوند خیاس هم خرابېږي، پلان نشته د اسلامي امارت لخوا. هر نظام چې یا حاکم نظام چې افغانستان کې د دې تر څنګ کډوالي هغه ماشومان چې درانه کارونه نه کوي، مثلا د دې پر مخ د زده کړو بنسټونه باندې زده کړیز بنسټونه د دې پر مخ تړل سوي دي، هغه خلک مجبوره چې بهر لاړ سي، کډوال سي. په دغه برخه کې بیا ولې اسلامي امارت پاتې راغلی؟ د نجونو مکاتب اوس یو څوک مجبوره دی چې خپل لاړ سي، کډوال سي پاکستان، ایران یا نورو بهرنیو هېوادونو ته. ولې د اساسي حل لاره نه لټول کېږي د ماشومانو د زده کړو په برخه کې؟ زه وایم چې اوس که چیرې اسلامي امارت په دغې باندې کار وکړو، اوس ماشومانو دپاره خو دروازې دلته د مکتبونو هم خلاصې دي، د نجونو پر مخ نه دي خلاصې، د نجونو په مخ هم د شپږم ټولګي پورې خلاصې دي. دغه موږ هم په دې فکر کې یو چې د دوی پلان ولې نه جوړېږي. زه خپله هم په دې فکر کې یم او په دې باوري نه یم چې ولې دا پلان په دومره وخت کې جوړېږي نه، او دغه د پلان ته دا پلان څوک جوړوي؟ د دې دپاره انجینر ته ضرورت دی چې دا پلان جوړ کړو، د دې دپاره یو دکتور ته ضرورت دی، د دې دپاره یو ماسټر ته ضرورت دی، د دې دپاره یا کوم داسې یو چا ته ضرورت دی چې هغه د وکول پروفیسر ته ضرورت دی چې دغه پلان جوړ کړو، دغه د پلان باندې کار وشي چې دغه د جنکیانو مکتبونه زر تر زره خلاص شي. بلې لامل یې څه ګڼي په د حکومت په اډانه کې؟ لامل ډېر زیات لاملونه ګڼي. زه خو یو وایم چې شاید دغه یو سیاسي مسله وي، د دې نه اوس سیاسي مسله جوړه شي، خو موږ دلته په کور دننه او په کور که بهر ده، بهر کې هم لاسوهنې شته په همدې برخه کې. ګوره اوس خارجیانو دپاره دوی داسې وایي چې که چېرې موږ په رسمیات نه پېژندل کېږو، هلته په رسمیات مو نه پېژني، موږ هلته هغه کارونه کوو چې دوی په هغې باندې بیا نیواکې کوي، نړیوال بیا په هغې باندې نیواکې کوي دلته په افغانستان. خو زه یو بله خبره کوم چې اوس طالبانو ته دا پکار ده چې سیده زه که هر څه کوم تا دپاره دغه ولس قرباني ورکړې ده،
دغه ولس و چې تا ته یې په کور کې ډوډۍ درکوله، دغه ولس و چې ته یې په کور کې وساتلې، دغه ولس و نو چې ولس قرباني ورکړې ده، ولې د ولس قرباني ته ولس څه غواړي هغه پاتې راځم اوس همدې ټکي ته راځم چې ښه تا ته یې دا قربانۍ هم درکړې، تا فدایان یې په کورونو کې وساتل، ته یې په کورونو کې تا ته ځای درکړه، ډوډۍ یې درکړه، د تا زخمیان یې اوړه راوړه، تا زخمیانو ته وینه ورکوله او تا زخمیان یې په کور کې ساتل او مې باندې دوایانې کوله. دا اوس بیا زه څه وایم چې اوس هغه امتحان خو د تاسو 25 کاله اسلامي امارت طالبانو مشرانو دغه تیر شو، اصلي امتحان چې راغلی دی په تاسو باندې اوس دی چې اوس تاسو د ولس سره مواجه د ولس سره مخامخ یې، اوس تاسو باید ولس څنګه په غېږ کې ونیسئ، ولس ته تاسو څنګه کار وکئ، څنګه تاسو د جنکیانو مکتبونه په کوم سیستم ورته خلاص کئ. دلته سوال دا دی، دغه د طرحې جوړولو مسله 22 میاشتې کېږي، آیا مسلکي ټیم ته ضرورت لري؟ ما د مخکې چې وویل چې که چیرې د دوی سره مسلکي ټیم نه خو شته ورسره په هر وزارت کې اوس دومره کسان مخکیني کسان هم شته، په دې پلان هم پوهېږي، په دې طرحه باندې هم پوهېږي، په دې کار باندې هم پوهېږي. خو دلته زه نه پوهېږم، ما درته وویل چې زه نه پوهېږم چې اوس دلته ماسټر ته ضرورت ته چې موږ ماسټر ورته پیدا کړو، دلته دکتور ته ضرورت ته چې موږ دکتور ورته پیدا کړو، دلته پروفیسر ته ضرورت ته چې د پلان دپاره چې موږ ورته پیدا کړو. که په داخل کې نه وي دلته په افغانستان کې نه وي چې موږ یې بیرون نه ورته راوغواړو، نورو ګاونډیانو هیوادونو ته به سوال وکړو، زرۍ به ورته وکړو چې تاسو د خدای په خاطر دومره یو څوک موږ ته راکړئ چې په دې طرحه باندې په دې پلان باندې کار وکوي. تاسو مثال ښیم، دا مثال درته یم، خو شته دلته داسې کادرونه شته په افغانستان کې چې زه یو کس درته وښیم په دې طرحه پلان باندې چې کار وکړي، په 24 ساعتونو کې ما نه واخله چې دغه به دی پلان به هم جوړوي او دغه په دې باندې یوه کار هم کېږي او دا به کامیابېږي. بله ستا به نظر، ستا په فکر هیله شته چې افغان خویندې مکاتبو ته ولاړې شي؟ انشاءالله زما باور دغه دی، زما عقیده هم دغه ده چې اوس په کم وخت کې به انشاءالله طالبان هم په دې مطمئن دي چې اوس که فکر کوي چې په دې بلخ کې 13 ورځ باندې د ولي وفا چې کومې څرګندونې کړي دي او پسې هلته سراج الدین حقاني کومې څرګندونې کړي دي چې د ولس دپاره موږ باید داسې یو پلان جوړ کړو. دا هغه څه دي چې اوس دوی دې ته قیل شوي دي. رښتیا د کورنۍ چارو د سرفرست وزیر ښاغلي خلیفه صاحب سراج الدین حقاني او د بلخ د والي حاجي یوسف وفا دواړه ولایتي سفرونه پیل کړي دي. سفرو هدف څه دی؟ همدغه هدف دی. دوی داسې فکر کوي، مخکې داسې فکر کوو چې موږ خو راغلو دلته په افغانستان کې نظام موږ حاکم شو، موږ د نظام چلوو، صحیح ده. خو اوس دوی ته اروپا ته لګېږي چې که په نظام کې زموږ سره هغه نه وي، ولس نه وي، دغه دولت چې جوړېږي د ولس نه جوړېږي، صحیح ده، دا د ولس نه جوړېږي. دوی ته اوس دغه فکر دغه فکر د دوی سره اوس مل شوی دی، دغه فکر یې اوس کړی دی چې که چېرې زموږ سره ولس نه وي، موږ د ولس ستونزې ونه ګورو، د ولس سالمې نیوکې مشروع غوښتنې موږ ونه منو، سالمه نیوکې موږ ونه منو، په ځان یې عملي نه کړو، دلته دوی ته ونډه ورنه کړو، د دوی سره په نږدې پاتې نه شو، نو موږ بل خواته روان یو. د افغانستان بل خواته ځي، افغانستان نور هم د تباهۍ خواته ځي. دوی اوس په دې باوري شوي دي، اوس د ولس ته یې مراجعه کړې ده، ولس دپاره اوس سفرونه یې شروع کړي دي. اوس لکه تېره غونډه ما چې مخکې هم په ډېرو بحثونو کې ویلي دي، تېره یو غونډه چې وشوه په هغه کې په پارک کې چې کومه غونډه وشوه، دا خپله یو د ولس دپاره یو نوی ګام و چې د طالبانو د خوا په د 2.5 کلونو کې وشو چې هغه غونډه کې مخامخ ورته خبرې وشوې. دغه طرح جوړول بیخي ما مخکې مې یادونه وکړه چې 22 میاشتې وسولې. ډېر د افسوس ځای دی چې ترکمنستان هیواد زموږ هیواد ته ډاکټران راځي او زموږ د افغانانو خویندو تداوي کوي په هرات ولایت کې. په ځینې تعلیمي برخو کې مشکلات و، آیا په طبي برخه کې چې کومې ښځینه ډاکټران یا محصلین تللي هلته مشکلات یا ستونزې تاسو خپله په جمهوریت کې لیدلې وي چې هغه برخه هم بنده سوه؟ زه وایم چې د اوس هم زموږ ډاکټر صاحبانو دلته په کورونو کې ناستې دي، بعضې په کورونو کې ناستې دي. موږ دلته په ډېره لوړه کچه باندې ډاکټر صاحبانې لرو، همداسې ډاکټر صاحبان لرو. که چېرې هم دې ته ښه موقع ورکړل شي او د دوی ته ښه امتیاز ورکړل شي لکه څنګه چې په مخکې جمهوریت کې ورکول کېده، دغه موقعیت څوک نه ورکوي افغان خویندو ته په نظام کې؟ داسې ویلی سي ستاسو په فکر اوس د بهرنیو چارو سیاسي معین وایي چې د نجونو پر مخ باید مکاتب خلاص شي، دفاع وزیر وایي چې حریم اشغال دی، باید د اشغال څخه وژغورل سي، خلیفه صاحب سراج الدین حقاني وایي چې واک انحصار دی. دا د چا وس کې ده؟ اوس خو د نظام په لوړه کچه دی هم په کابینې مهم غړي دي، د چا وس کې ده چې مکاتب خلاص کړي یا طرحه جوړه کړي، میکانیزم جوړ کړي په دې برخه؟ دا ما په یو برنامه په مخکې کې هم ویلي وي چې ټول وزیران د وزیرانو شورا ده دلته، دا ټول وزیران په یو ځای په یو ځای دوی کولی شي چې په یو ځای دلته پرېکړه وکړي او په یو ځای بحث وکړي، د بحث نه وروسته یو داسې څه نه میشته کړي چې هغه څه د افغانستان
ټول مشکلات په دې کې نغښتي وي. دا ټول مشکلات پکې راجمع کړي او نمشته کړي په خط لیکلي. په خط لیکلي د دې ځای نه دغه شورا دا د وزیرانو شورا باید امیر المؤمنین ته ځان ورسوي. ورته ووایي چې ګوره امیر المؤمنین صاحب موږ زموږ امیر المؤمنین یې موږ د منو ټول افغانستان دې مني د ټول افغانستان امیر یې خو دلته په دغې کې موږ د ولس سره ماجي یو په دغې کې موږ د ولس سره په مشکلو کې یو په دغې کې د ولس سره په مشکلو کې یو په دغې کې په ستونزه ده په دې کې مشکلات دي. دغه مشکلاتو ته د حل لاره موږ را پیدا کړې ده. دا د حل لاره ده. موږ ټولو وزیرانو امضا کړې هم ده. که ملا یعقوب وایي همداسې څرګندونې خو زه هم د تلویزیون نه یم کومه صحیح ده خو څه پیدا کوي ماته. که سراج الدین حقاني وایي یعنې عمل کې پاته راغلی او که کوم که رئیس الوزرا وایي که هر څوک وایي زه وایم چې دا ټول راجمع شي. دا ټول راجمع شي. دا کوم چې دا څرګندونې کوي دا ټول باید راجمع شي. په خپلو کې یو مشوره وکړي چې دغې دپاره د حل لاره څه ده. په حل لاره باندې کار وکړي. هغه په سند لیکلي سند یم چې کله ولیکله لاړ شي یو ورځ تیاره کې لاړ شي د امیر المؤمنین سره مخامخ په دې باندې کنئ ورته وایي چې امیر المؤمنین زموږ هم امیر المؤمنین یې او د ټولو ولس هم یې. اوس راشئ چې دغه د ولس ستونزې دغه د ولس ستونزې باید حل شي. بله د دولت سره دغه اصلا موضوع د شاکه کارونو په تړاو که چیرې ماشومان اوس دغسې یو طرحه یا پلان باندې کار شروع کړي د واټونو دې ځایونو ماشومان بیا یو بایومتریک کوي دغه د حل لار ګڼئ؟ دلته یو کار بل کیدای شي لکه ما چې مخکې وویل چې دغه ماشومان روزنتونونه ورته جوړ شي شته دی ډېر شته هم په دې کې دوی ورځي او د کورنۍ دپاره یې دغه اصلا هغه کسان باید راجمع شي دلته بایومتریک شي. هغه کسان چې رښتیا حقدار وي. دوی په جمهوریت کې شهیدان دي پلاران یې مړه دي او دوی په اسلامي امارت کې شهیدان دي پلاران یې مړه دي او دوی همداسې عام خلک چې څومره دي دلته دا باید ټول راټول شي خو رښتینی. بعضې خلک داسې رږدي شوي هم دي لکه پروژه چې وي مور او پلار یې په همدې باندې کار کوي چې همدا د راټولولو نه او د سوال نه بل کار نشته. بچیان یې هم همدغې ته ویستلي وي بل کار نه کوي. دغه کسان نه هغه کسان چې رښتینې مستحق دي وي چې واقعیت دوی ځورېدلي واقعي دغه کسان باید به دوی راټول کړي. دلته بیا یو سیسټم ورته جوړ کړي او د تعلیم دپاره زمینه برابر شي او د دوی د کورنۍ دپاره یو داسې سیسټم جوړ کړي چې دلته نفقه ورته پیدا شي د دوی کورنیو ته د مور ته او د دوی خویندې ته دغې ته یو څه برابر کړي. اسلامي نظام باید په دې باندې کار وکوي او دا حل لاره ده. لکه مخکې چې اوس په مخکې وخت کې که درته په یاد وي 2 میاشتې مخکې 3 میاشتې مخکې په پوډریانو باندې کار روان و دلته. اوس خو ګورئ چې پوډریان په کابل کې ډېر کم شوي دي. یعنې د ګوتې په شماره به وي اوس هم داسې نه وایم چې بیخي نشته. په سلو کې به 3% یا 2% وي خو دا هغه څه و چې دوی ورته پلان جوړ کړ. دولت ته دولت چې کوم پلان جوړوي دولت چې کوم کار کوي زړه نه چې کوي بیا کولی شي. نو اوس هغه د پوډریان هغه که د دې سره وګورې هغه پوډریان هم ګوره په هغه کې د سلو کې 9% ورک شو او 3% به اوس هم په هغه کې وي. هغه هم داسې وي چې څوک یې ویني ګوري نه او پټ به یې دغسې کوي. دوی هم که اوس دغه وکولی شي اسلامي نظام داسې وکوي چې دغه دپاره دا پلان جوړ کړي په دغه پلان کې دوی بالکل بریالي کیږي او دغه پلان یې بالکل هم کامیابیږي او دغه پلان باندې باید کار هم وشي. نن چې زه کله ښار ته وتلی یم د ماشومان سره ما پر دغه برابر خبرې کړي. د ماشومان غوښتنه دا وه چې موږ ته باید د زده کړو زمینه برابره سي او ځینې مسلکي زده کړې مثلا خیاطي یا فلزکاري دا سیستم راته آماده سي. ولې اصلا اسلامي امارت د دغه ماشوم سره مخامخ خپله کښېني نه چې ده ته ووایي چې ته څه غواړې زه تا ته څه برابر کړمه چې ته بیا نه راوځې فقر نه کوي غریبي نه کوي شاکه کارونه نه کوي انبار یا کچرې باندې نه ګرځي. اسلامي امارت ولې دغه ډول یو میکانیزم نه جوړوي؟ ولې په دې برخه کې پاته راغلی دی اسلامي امارت؟ دا د حل لاره کیدای سي دوی په رنجر کې بوځي. ما داسې مو واورېده چې یو ماشوم د رنجر نه ځان را وغورځوي د دوی د ډار او د وهمه چې هلته یې بیایي یا مثلا بندخونې ته یا مثلا دی هلته بایومټریکي یا حتما ماشوم دی ډارېږي. د حل لاره یې ګڼئ ده؟ زه څه وایم ګوره دلته که دا بیا د تېروتنه د ماشوم خو وړوکی دی که نه دا خو وړوکی دی دا خو نه پوهېږي چې ما د څه دپاره بیایي هلته ما د څه شي نه منې کوي که نه زه چې لویېږم ما دپاره څومره ستونزه او څومره زه فکر کوم چې که طالبانو دا رښتیا هم په دې باندې اوس دغه کار روان کړی وي دغه کار جریان عمومي و دغه کار دلته د افغانستان زیات خلک غریب دي او بیچاره دي او دینه چې فایده وشي کیدای شي برعکس ته خبره سرچپه شي دلته نور کیدای شي ډېر راوځي دا خلک کیدای شي د ټولو کورنۍ نه یو دوه کسان راوځي په همدې خاطر راوځي چې اوس دلته موږ د ټولوي هلته بایومټریک کوي شاید موږ ته مرستې موږ سره وکړي موږ سره کومک نه دلته به ځان چې نوره زیاته شي دا خبره دلته به دا خبره ګوره نوره زیاته شي بیا به طالبان هم د دې واس او توان ونه لري چې دغه را کنټرول کړي. خو یو خبره زه کومه چې هغه دغه ده چې
څومره توان چې په طالبانو کې دی څومره توان چې لري هغه باید اوس د دې نه باید استفاده وکړو او دوی ته دا د دوی حق دی دا حق باید دوی ته ورکړل شي دغه غریبانو بېچارهګانو ته ځکه د دوی سره د دې ولس دی دی دولت دی دولت مور او پلار دی ګوره دی به په دې باندې شفقت وکړي ځکه چې دلته دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوي عمري عدالت پلی کوو نو عمري عدالت چې پلی کوي په دې ښار کې چې کوم ماشوم د لوږې ویده کېږي دا مسؤلیت خو والي صاحب دی تا دی که نه دی بالکل ته دلته په هغه کې په هر کې شتون لرې مولوي صاحب برادر په هر کې شتون لرې او حنفي صاحب ته په هر کې شتون لرې او رئیس الوزرا کبیر مولوي صاحب ته په هر کې شتون لرې آیا دا ستاسو مسؤلیت نه جوړېږي زه څه فکر کوم د زما په څنګ کې ګاونډیان چې دي د زما په څنګ کې د کور په څنګ کې ګاونډیان چې دي که زه خپل کور ته مثال څه شی راوړم میوه راوړم ام راوړم امرود راوړم کیله راوړم نو که زما ګاونډیان یې ونه لري هغه په کور کې وږی کاس وده شي ځکه چې رسول سلام ویلي دي صلی الله علیه وسلم چې څلوېښت کوره ده خواته څلوېښت کوره ده خواته څلوېښت کوره په تا باندې دغه حق لري دا ګاونډیان زه چې راوړم دغه نو دا که چې دوی ته یې ور نه کړم د زما بچیانو باندې یوه ورځ دوه ورځې پنځه ورځې لاس ورځې و هغې بچیانو ته ونه رسېږي آیا ته څه فکر کوې چې زما به په دنیا خدای وبخي آیا زه د عمري عدالت په ځان پلی کولی نه شم که ما دا پلی نه ستاسو په خبره په دې برخه کې اسلامي امارت پاتې راغلی په دې سل په سلو کې زه وایم چې پاتې راغلی دی که پاتې نه وی راغلی زه وایم چې ولې د لوږې یو کس وده شي ولې په چمن کې یو کس وده شي د لوږې ولې په د سړک پر غاړه ولې وده شي ولې داسې یو کار وکړي چې هغه نشې ته غلا ته مخه کړي ولې داسې چې یو قتل ته مخه کړي د پیسې دپاره ولې داسې یو څه بیرته هم زیان چا ته رسېږي ښاغلی زدران که چیرې هغه غلا ته مخه کوي مثلا خدای نخواسته قتل ته مخه کوي بیرته زیان چا ته رسېږي بیرته زیان بیا هم همدې ولس سرخوږی همدې دولت سرخوږی دی ولې ځکه چې دا دولت ګوره بیرته یې بیا رانیسي پسې ځي به رانیسي به یې راوړي به یې بیرته به یې په جیل کې اچوي په جیل کې به بیا د همدې دولت بودیجه په لګېږي دا خرڅ خوراک به ورکوي دلته به یې په دې باندې بیا دغلته هغه به یې وي دا ګوره دا بیا سردردی دی ته دی که یو مجرم رانیسي په دې پسې ځي په دې باندې په دې عملیات کوي په دې باندې ډېرې پیسې حق اولت باید کمې برخې ته ورکړي اسلامي امارت باید دې ته ورکړي چې غېږ خلاصه کړي نوره ولس ته د ولس مشروع غوښتنې د ولس هغه غوښتنې چې ولس یې رښتینې ورسره لاس او ګریوان دي اوس ولس رښتینی اوس ضرورت مثلا تاسو د یو ولسي سړي په صفت کې راته وایاست څه شی غواړي زه داسې وایم چې ولس څه غواړي ولس داسې وایي چې دومره خو هم غربت نه دی نوره په دې نظام کې دومره غربت خو هم نشته چې څومره ګمرکات روپۍ راځي څومره دغه راځي کوم خواته ځي نو د دې پوښتنه هم ضرور ده چې باید د دې پوښتنه هم وشي دولت ګوره دې کې دولت ورته هغه دی چې باید پروژې باندې کار ورته وکوي دغه خلکو ته د ولس ته پروژې باندې کار وکوي دغه ولس ته هغه کارونه وکوي چې دلته دوی پکې کار وکوي دوی موږ دا نه وایو چې مفت دې ورکړو موږ دا نه وایو چې دوی ته د کور ته اوړه وروړي دوی ته د کور ته غوړي وروړي موږ دا وایو چې ولس دپاره د کاري زمینه برابره چې کله کاري زمینه برابره شوه زه د ورځې چې مثال 300 روپۍ ګټم کاري زمینه د ما دوه ورونه مثال چې وي یو زه دوه ورونه چې وي 300 څه شو میاشتې 9,000 روپۍ شوې 9,000 د 8,000 او د 9,000 زما د فامیل بس دی میاشته زما د فامیل د مریضانو زما د فامیل د خوراک زما د فامیل د څښاک زما د فامیل د لباس زما د فامیل د نورو مشکلاتو چې څه مشکلات دي د دغې پوره کېږي نو زه ضرورت نه لرم چې دغې ته اړ شم چې زه نشه وکړم دغې ته اړ شم زه قتل وکړم دغې ته اړ شم چې زه غلا وکړم دغې ته اړ شم چې زه بد کارونه وکړم دا هغه څه دي چې ولس اوس ورسره لاس و ګریوان دی خو زه وایم چې اسلامي امارت ته دغه پکار ده دا د دوی بیخي په دوی باندې اوس په اوس وختو کې په دوی باندې دغه لازمي ضرور ده ځکه چې کله چې اسلامي نظام قایم شو کله چې اسلامي نظام د وده وکړه کله د چې وویل چې زه اسلامي نظام قایموم کله د چې وویل چې زه عمري عدالت پلی کوم په هغې وخت کې په تا باندې دا ضرور او لازمي ده چې ته باید په څنګ کې دا ورسره بله که چیرې د ولس غوښتنې ته د حق اولت ورکول سي تاسو په نظر آیا اسلامي امارت په رسمیت وپېژندل سي د کورنۍ مشروعیت تر څنګ بهرنی مشروعیت به ترلاسه کړي زه څه وایم زه بله خبره کوم زه وایم چې زه هېڅ مثال دې خبرې ته راشم زه نړیوال څه کوم چې ما په رسمیت پېژني صحیح ده زه په د افغانستان په داخل کې چې څه لرم دې نه خو باید استفاده وکړم دې نه خو باید زه استفاده وکړم
صحیح ده په رسمیاتو پېژندلو کې خو ما مخکې په برنامو کې ډېر ویل چې رسمیات پېژندنو کې دلته مسله څه ده ټول شموله دولت دوی غواړي بیا دوی ته په رسمیات پېژني دا په دې معنا نه ده چې د ولس دا غوښتنې ومنل شي بیا به دوی موږ په رسمیات نه دلته ټول شموله دولت غواړي یعنې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی دی زه هم وایم چې دی ده اوس خو دا دوی چې غواړي دې ته راځم اوس دې ټکي ته راځم دوی چې غواړي څه ډول ټول شموله دوی داسې ټول شموله غواړي چې هغه جاسوسان چې هغه مخکیني تښتېدلي دي شپږ اتۀ لس کسان هغه جاسوسان راولي بیرته بیا معامله وکړي دلته ټول شموله دولت دغه ته ویل کېږي چې د دوی هغه مفاد چې دي هغه ګټې چې دي هم پکې خوندي وي دلته هغه هم پکې خوندي وي هغې دپاره کار هم دلته وکوي د امریکې دپاره هغه مظاهرې هم وکوي هغه قسم سیسټمونه هم راجوړ کړي هغه قسم ډیموکراسي هم دلته وغواړي په هغې قسم سیسټم باندې هم روان وي دلته دا هغه څه دي بیا بله خبره زه کومه ده اوس دلته د کار مونږ ته مهم څه شی دی مونږ ته مهم کار دی مونږ ته مهم دنده لکه دوی چې مخکې پشلي یو په مخکې وخت کې پشلي یو دغه همدغې اته نهه کسانو پشلي یو چې دا اوس دوی بیا په مونږ راتپي دا د ولس واوري دا خبره زما ولس ته په اسلامي امارت باور وکړي چې بالکل ورته ودوي دا کسان مونږ نه غواړو څنګه چې دوی دلته ډېر تعصب جوړ کړی دوی دلته ډېر قانونونه جوړ کړي دوی دلته ډېر مشکلات جوړ کړي دوی د پښتون او هزاره او تاجک او ازبک د لپاره ډېر زیات مشکل زه اوس څه وایم چې دلته زمونږ دپاره څه په کار دي زمونږ دپاره کار په کار دی یو مثال ته زه درکړم ناکامورا څوک و یو بهرنی اتباع افغانستان خو نه و افغانی خو نه و افغاني طبیعت خو یې نه درلوده آیا مسلمان خو هم نه و صحیح ده جاپانی و ولې اوس په ننګرهار کې د ده په نوم څلی جوړېږي څلور لارې جوړېږي ولې په خوست کې د ده په نوم څلور لارې جوړېږي څه شی وکړه خو کار یې وکړه د افغانستان دپاره دلته ما ته اوس دا مهم نه دی چې دا تاجک دی دا ازبک دی دا هزاره دی دا پښتون دی دا پشهی دی د دې دپاره اوس کار په کار دی لکه دا اوس چې کوم پلان روان دی دا اوس د اسلامي امارت چې کوم پلان روان دی چې موږ ته دا مهمه نه ده رسمیات پېژندنه په دې معنا چې ښاغلی ځدراند تاسو مخکني کسانو ته لاړاست که چیرې اسلامي امارت دغو کسانو منل خپل په حکومت کې کوي یا راولي څومره غټې اشتباه وي ولس به څومره بې باوره کېږي مثلا هغه کسان درته ښیم ټول ولس ته معلوم دي چې د افغانانو په سرو کې میخونه ټکول افغانانو ته یې اور واچوئ د بشر حقونو په نامه دوی نقض کړي په افغانستان کې د افغان کلمه دوی نه منل حتی د اسلام کلمه یې هم نه منل او اوس د بهره بیا وایي موږ مبارزه کوو ځینې ټول نه یادوم هغه کسان ولس ته معلومه دي که چیرې اسلامي امارت باور په وکړي څومره غټه اشتباه وایي دومره غټه نه غټه اشتباه به بالکل هم بیا نه وي په د ټول تاریخ د افغانستان کې لکه دغه غټه اشتباه چې وي چې دوی بیا ومني دلته په رسمیاتو که په رسمیاتو مونږ پېژني داسې رسمیاتو نه مونږ تېر یو مونږ د ډوډۍ ګوره مونږ مخکې په خپلو خبرو کې مونږ په خپلو فیسبوک پاڼو کې هغې خلکو چې دا اوس بعضې کسان د تا چې وخو د مونږ هم بعضې کسان ښیو په خارج کې ټول دي دا ټول نه ښیو داسې کسان شته چې همدې افغانستان باندې ژمن دي بله بالکل ژمن دي افغانستان ته هغې مونږ قدر کوو هغه زمونږ ورونه دي د افغانستان د بچیان دي د دوی اشتباه به دومره غټه اشتباه وي دغه چې دوی بیا بیرته دلته راوغواړي دوی ته بیا صلاحیت ورکړي دوی ته بیا مسؤلیت ورکړي دوی بیا په دندې وګمارل شي دوی باندې رښتیا دغه بیا زه یو معامله بولم که موږ په رسمیاتو پېژنیم یو معامله بولم او که موږ د نړیوالو سره هر قسم هغه تکینو مذاکرات ته دا بیا یو معامله ده دا بیا اسلامي امارت په دې کې بیا غټه اشتباه کوي دا اشتباه بیا بیخي نه جبرندونکي اشتباه بیا ده خو که چیرې د یو عام وګړي په صفت دلته راځي د یو افغان په صفت بله دا زمینه خو اسلامي امارت ورته برابره کړې د تماس کمیسیون په نامه چې راسي خپل هیواد کې خپل ژوند وکړي خلاصه ژوند دپاره د اوسېدلې ځای دلته ورکول پکار دي کنې زما نو ولې نه راځي دغه اشخاص اسلامي امارت ورته زمینه هم برابره کړې ده اصلا د څه څخه ډار لري خو دې ته ناست یې اوس ګوره داسې خو نه راځي همدې ته ناست یې ګوره چې د امریکا په شمول ګاونډیانو هېوادونو په شمول دلته دوی په زور راشي اصلا کې یو ځل بیا د کډوالۍ په اړه څه کراته وایست د کډوالۍ لامل څه ګڼئ بهر کې چې بهرني هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي دي پرون ماشومان بیا زندان کې اچول سوي دي پاکستان کې آیا دا سیاسي اړخ هم لري که نه رښتیا هم هلته دوی بې ویزې ژوند کوي پاکستان یا ایران یا نور بهرني هیوادونو کې چې دوی جیل یا زندان ته اچوي زه څه وایم زه داسې وایم چې که دلته مونږ لږه مشکل د کوم ګاونډي هېواد سره یا خبرې کې ولرو یا موږ ورسره څه په پوله باندې څه مشکل جوړ شي هلته بیا زموږ فشار اله دغه ده دا د فشار یو اله ده
چې هلته بیا موږ په مهاجرینو باندې دوی خو پوهېږي چې د افغانستان ولس یا د افغانستان په دولت کې چې کوم چارواکي دی دا دومره غرور لري، دا دومره یو عزت لري، دا دومره یو د هغه نه ډک دي، د غیرت نه ډک خلک دي چې دا بیا نشي زغملی چې زما یو بچی زما یو هلته بندي وي یا هلته د په جیل کې وي. دا د فشار یو اله ده بیا په موږ باندې، ګاونډیان چې په موږ باندې واردوي دغه د فشار یو اله ده، د دې نه استفاده کوي. دلته نړیوال ګوره نړیوال ولې چپه خوله دي؟ زه څه وایم چې دلته نړیوال بیا ولې زه هم دا خبره کوم ولې چپه خوله دي، ولې حقوق بشر نشته، ولې نور هغه محاکم نشته چې دلته بیا په افغانستان کې چې دوی نارې وایي. او دلته چې بیا زموږ سره د ګوره د ګاونډیتوب نه ده، د ګاونډیتوب ما چې مخکې ته وکړه چې پیغمبر اسلام په وخت کې ګاونډیتوب دا شو، دغه ګاونډي چې دا نارې وایي پرون یې ډېرې داسې څرګندونې نورې هم کړي دي په دې باندې چې د افغانستان څه شی ده او څه شی ده. دا خبره ګوره دا ښکاره لاسوهنه ده. زه وایم چې که دغه فشار اله ده او دغه دا په موږ باندې دې ته باید اسلامي نظام چارواکي پوه شي، د دې دپاره باید د حل لاره پیدا کړي. د حل لارې دپاره د حل لاره اسانه ده، خو دوی باید پیدا کړي هغه لاره چې یو بل څه ښاغلی زدران ولې د افغانستان د امن څخه نړیوال په خاصه توګه ګاونډی پاکستان او ایران د افغانستان د اوسني امن څخه ډار لري؟ زه څه وایم اوس ګوره که چیرې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې ضعیف نظام وي، د دوی خبره ومني، د دوی د تاثیر لاندې وي، د دوی ګاټې پکې خوندي وي، دوی ته ژمن وي، نو حتما چې هغه دوی دې سره ښه روابط هم لري، دوی دغه سره ښه مشکل عمل کېږي. او که چیرې دلته پوه شي چې نه دلته خو اسلامي امارت هغه چارواکي راغلي دي، هغه خلک راغلي دي چې موږ سره هغه څه نه مني لکه مخکې، یعنې د ګاونډیانو ګټې خطر کې دي، د ګاونډیانو ګټه هم په خطر کې دي. دې ځای نه داسې وایي چې که چیرې دلته ضعیف دولت نه وي په افغانستان کې، دلته خو بیا ډېرې نورې خبرې دي، دلته خو بیا مشکل زیات دي. دا داسې وایي چې که دا قوي دولت یو دلته قوي دولت افغانستان ته وطن ته ژمن دولت پاتې شي، قوي دولت پاتې شي، بیا موږ ته مشکل وروسته جوړېږي، ځکه چې زموږ نه خو بیا هلته هغه ځایونه چې زموږ په قبضه کې دي بیا راننیسي. زدران سیاسي شنو کې تر دغه خنځرونو ملتیا کول ډېره مننه. ژوندی درنو لیدونکو ستاسو د ملتیا ګډون څخه نړۍ مننه. دا وه د نن خبره چې د جون 12 د ماشومان د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. ماشومان په دې ورځ په افغانستان کې بیخي خبر نه دي. نو ښاغلي زدران وویل چې اسلامي امارت باید د ماشومانو لپاره داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې د زده کړو په برخه کې دوی زده کړې وکړي او د کورنیو ته نفقه برابره کړي تر څو دوی شاکه کارونه درانه کارونه او پر سړک ونه ګرځي، بوټ پالش نه کړي، کچرې پسې ونه ګرځېږي او خپلې کورنۍ ته نفقه برابره د دولت لخوا کړي او دوی باید خپلې زده کړې وکړي. ډېره مننه. دا وه د نن خبر.